سټ درد د ملا دردونه یې د خپلو دردونو مکمل ختموي. سټ راته مات نه کېږي. نه ماته یې نه خو انشاءالله چاپیکۍ او راحت به درکوي. بغیر د موبایل نه دې کیمرې ته زنګ والی شئ ستا وګورئ دې ته زنګ وال کېږي ته به هغه ګورې هغه ته ګورې او دا کیمره چا په ستاوي راتاویږي او ریکارډینګ هم کوي. دا تاسو ته موږ وړاندې کوو دلته فقط په 300 افغانۍ باندې. دا ښایسته انټیکه ډیزاین دی چارجي دا 100 سره چارج ساتي. د خوب د ګروپ په ځای تاسو ته کار کوي. د شو پیس په ځای تاسو ته کار کوي. اوس زمونږ 10,000 MH پاور بینک تاسو ته فقط په 300 افغانۍ. دا یو ګروپ به ته د 1000 روپو کار کوي. تاسو یو ته وایه پامیر هنداره یوټیوب چینل ته وایه خو نه شور ډېر تل دی. پامیر هنداره خپې ته مکمل مساج ورکوي. صحیح ده د خپې سوخ او د وینې رګونه خلاصوي. دا وګورئ فقط 100 افغانۍ او 3 ساعته به چارج کوي. درته ښه هر جمعه چې دی د پیرودونکو دپاره خاص تخفیف وي او نور ستاسو د خاطره به موږ بیا هم یو 2-3 اجناسو کې تخفیف ورکړو څو هېواد دې نه ګټه پورته کړي. السلام علیکم. د پامیر هندارې قدرمن اورېدونکو ستړي مشئ جوړ په خیر په دې هیله روغه جوړ د صحت جامې په تن ودرئ. قدرمن اورېدونکو زه سراج الدین پژوا کې یم د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې یم او دلته هغه نوې ټکنالوژي چې په ګران افغانستان کې استفاده کیږي او خلک ترې ګټه اخلي. په همدې خاطر باندې زه راغلی م غواړم چې دغه ټکنالوژي تاسو ته وښیم در معرفي کړم او همدارنګه په هر ځای په هر ولسوالۍ کې تاسو ته نه استفاده وکړئ ځکه چې ټکنالوژي په همدغه خاطر باندې چې انسان ژوند اسانه کړي د انسان سختۍ انسان کې له منځه یوسي. نو لیدونکو تاسو هم راسره پاتې شئ. دغه بېلابېل اجناس تاسو ته ښایو وبه یې ګورئ او خپرونه تر پایه پورې تعقیب کړئ. د کیمرې برخه کې راسره د تل په څېر زلمی زیل صاحب ملتیا کوي. راځئ کتونکو خپرونه مه هېروئ. بیا هم لیدونکو خیر الله ستړي مشئ. ورور سره ولاړ دی د دوکان مسؤل دی. سلام علیکم. السلام علیکم وروره. ستاسو لیدونکو نه او تاسو نه یو جهان مننه چې زموږ خواته راځئ او زموږ دوکان نوم د ادم صافی کمیونیکیشن دا په ننګرهار ولایت کې شتون لري. زموږ ادرس دی د تالاشۍ چوک ته رسېدا کونړي مارکیټ ته مخامخ سایکل کوڅه کې د رښتم 30 نمبر دوکان دی او موږ تاسو لیدونکو دپاره ځانګړی تخفیف هم په نظر کې نیولی. مننه خوشحاله اوسئ. لیدونکو ته ځان وروپېژنه. زه ادم صافی یم د ادم صافی کمیونیکیشن مسؤل یم او انشاءالله ستاسو څونه لیدونکي چې د هغې دپاره موږ خاص تخفیف وړاندې کوو ستاسو د خاطر نه او موږ سره به برقي سامانات
پکې ډېر زیات اجناس موږ سره شته او بل هغه شیان چې تاسو په سوشل میډیا کې ګورئ او نوي او تاسو د لیدلو خواهشمند یاستئ یا د استعمالو خواهشمند یاستئ نو تاسو سوشل میډیا کې هر رقم اعلانات ګورئ هغې کې به 9 پیسه موږ سره موجود وي او د بازار نه به نیم په نیم ارزانه وي ډېر ښه ماشاءالله کاروبار خو انشاءالله ښه دی انشاءالله الحمدلله بس ښه زبردست روان له یو طرفه کاروبار له بل طرفه خپل هیوادوالو ته خدمت کول دي که نه بس زمونږ کوشش هم دا دی چې هیوادوالو ته خدمت هم وکړو او بل اجناس د هغوی د پیسو د کې نه پورته کیفیت کې ورکړو که تاسو مونږ ته یا 50 یا 100 افغانۍ راکوي باید زموږ تاسو د 200 افغانو کار وکړي نور بار بیرون بازار کې تاسو شی په 100 اخلي هغه به تاسو ته له 100 روپو کار هم نه کوي خو انشاءالله موږ ذمهواري درکوو چې زموږ اجناس به ستاسو د پیسو 2 چنده کار تاسو ته کوي ځینې دکانداران داسې چې مطلب هفته کې یو ورځ مطلب خپل پیرودونکو دپاره لیلام یو څه مطلب تخفیف پکې وړاندې کوي تاسو داسې کومه ورځ شته ولې نه زموږ هر جمعه چې دی د پیرودونکو دپاره خاص تخفیف وي او نور ستاسو د خاطره به موږ بیا هم یو 2-3 اجناسو کې تخفیف ورکړو څو هیواد دې نه ګټه پورته کړي ډېره مننه صاحب صاحب لږ دا ځینې اجناس به د لیدونکو ته ورمعرفي کړو چې دا څه دي او همدارنګه خبرې به پرې وکړو مخکې دکان ته به هم لاړ شو اول به دغې نه شروع وکړو چې دا څه دي صحیح شو لومړی دا که لږ استعمال کوي ښه به وي که تاسو خپل ورځني کارونو کې ستړیا محسوسه کوئ یا ستړی یاستئ یا بدن در کوي نو موږ تاسو لپاره داسې مساجر راوړي دا تاسو مکمل د یو انسان په رنګ چاپي کوي صحیح ده دا ګورئ دا داسې لاسونه لري تاسو مکمل چاپي کوي که دا تاسو چې ته مارکیټ یا بازار کې اخلي 1300 روپۍ درکوي موږ تاسو دا 1200 باندې درکوو زه هم که دا لږ استعمال کوي مطلب که نه زه استفاده کوم که نه ما ته یې واچوه زه به مطلب احساس څنګه وکړم مکمل داسې وایي لکه یو کس تاسو ښه چاپي کوي ښه داسې ونیسه هغه لاس منې خلاص دا ګورئ تاسو ته مکمل راحت درکوي ستاسو سټ درد د ملا دردونه یا د خپلو دردونه مکمل ختموي سټ راته مات نه کېږي نه ماته یې نه خو انشاءالله چاپي کوي او راحت به درکوي خزانه فقط سټ دپاره دی که نه دا سټ دپاره هم کار کوي ملا دپاره هم کار کوي او پونډیو دپاره دا خو ماشاءالله بیخي ښه شی دی ښه دا چې دی چینی نوکر دی ښه تنې استفاده اخلئ سمه ده او بل دې کې دا فایده ده چې دا 16 روپۍ دواړو نه چارج کېدی شي او دا نور چې که تاسو داسې مساج غواړئ ښه چې تاسو ځان سره وم ګرځولی شئ ور ځای کې غواړئ ځان چاپي کوئ او راحته کوئ نو بیا دا مساجر دی دا ګورئ تاسو مکمل راحته کوي ګوره ښه مکمل نرسیم ختموي ګورئ دا بیا ملا خپو ته لاسونو ته پونډیو ته او مکمل د ملا د ملا تیر منې خلکو اکثره دردونه هغې دپاره مکمل خپله خوله لري ځانګړې ډېره ښه مساجر دی خو سم سکان واردہ ګورئ هغونه تیز دی مننه صاحب فیصل ژوندی اوس یو قیمتي خبره سي فقط 400 افغانۍ دی کوم منچاس خالي او د خلک چاپي کوي مال یې په 100 افغانۍ راکړي تا ته به همداسې ډالۍ کوم مشکل نشته ان شاء الله اوسېږه دغه بند کړه ځکه دا لګیا دی بیچاره خوځېږي صبر وکړه ځایل صاحب دا کیمرې ته نږدې کړه دا ګوره لیدونکو په منظم شکل باندې حرکات کوي لکه څنګه چې لاسونه حرکات کوي دا ګوره ماشاءالله ماشاءالله صاحب دې کې موږ سره به دا شپږو خلو والا هم شته که تاسو غواړئ ستاسو بدن مکمل راحته کړي نو دا به شپږ خلو په لرلو سره ستاسو بدن ته مکمل راحت ورکوي دا ګورئ هغه یو خلو دا شپږ خولې په یو ځای کار کوي ښه او ډېر په زړه پورې دی ستاسو ملا درد ده یا د خېټې چربي لرئ نو خېټې ته هم داسې نیولی شئ ښه داسې ونیسئ ستاسو خېټې ته دا وایبریشن ورکوي صحیح ده او چربي مکمل ختموي که تاسو خپې سوځي یا دردونه کوي نو هغه خپو دپاره هم کولی شئ دا داسې په ځمکه کېدئ او دې پاسه داسې خپې کېدئ دی نه خپې ته مکمل مساج ورکوي صحیح ده د خپې سوخ او د وینې رګونه خلاصوي ده ماشاءالله مکمل ډاکټري سامان دی مکمل او کدا تاسو چې د چوکۍ کې نه خپل کار کوي چوکۍ کې شاته سکی دی ملاته او خپل کار هم کوي لپټاپ کې یا مثال یو دفتری کارونه کوي ملاته مساج درکوي د دې قیمت هم تاسو لپاره مخکې 1300 اوس 1200 افغانۍ شو خالق مخکې به نور هم لا شو که نور چې تشریح کوي دې کې یو دا تشریح کوو موږ تاسو زیات هیوادوال چې دي د خېټې چربۍ نه شکایت کوي صحیح ده هغې دپاره موږ دا راوړی دا د خېټې چربي مکمل ختموي او د ملا دردونه هم ختموي صحیح ده که د چربۍ دپاره استعمالوئ داسې مخې ته به لګوئ ځان ته بیلټ په ځای به استفاده کوئ او که د ملا درد وي نو د شان اچولی کېږي داسې د دې قیمت مخکې 1200 اوس تاسو لپاره فقط 1000 افغانۍ هو کنه من خیرم بده په ځای به موږ استعمالو ته استفاده کوو تا دې په ډېر ښه دی ها نور شي پکې شته دی نو موږ سره د ګوشکو چارجرو مکمل ارزانه ویټای موجوده صحیح ده که بعده کې تاسو ګوشک عادي ګوشک اخلئ نو 100 روپۍ به تاسو اخلئ ګوشکي تاسو ته موږ درکوو فقط په 100 افغانۍ باندې په 100 افغانۍ داسې ګوشک درکوو چې هغه به برانډ میخه اوپو بازار کې 100 او دمسابي کې تاسو ته مینوي فقط په 100 افغانۍ که تاسو پیکینګ والا ګوشک غواړئ تاسو وایئ چې دا پیک کوي دا ځکه ارزانه دي نو موږ سره پیکینګ والا هم شته دا موږ سره 100 افغانۍ دي تاسو دې کې ښه کوالټي غواړئ چې کوم بازار کې 1.5 200 وي نو هغه تاسو 1.5 افغانۍ بل تاسو ټول دفترونو کې کارونه کوئ مثال لاس کې موبایل نشي نیولی نو ستړي کېږئ تاسو پر دا سټینډونه موږ راوړي دې قیمت فقط 1.5 افغانۍ دی ښه دا ګورئ داسې هم کولی شئ د ویډیو پکې ګورئ ښه داسې کې د ویډیو هم کتلی شي او موبایل داسې هم کېښودلی کېږي پرې که تاسو دا ځان سره ګرځول غواړئ نو دا داسې راجګېږي او مکمل داسې کېږي جیب کې هم راځي دا ګورئ
او قیمت یې فقط 13 افغانۍ دی. 13 افغان. که تاسو وارلسي یا بیلینه ګوشکي غواړئ نو هغه موږ لرو. صحیح ده. بازار کې تاسو لین والا ګوشکي په سل اخلئ، موږ د تبلدو ګوشکي په 100 افغانۍ درکوو. ښه دا وګورئ، دا ګورئ، دا ګوشکي ښایسته پیکینګ سره خالي دا پیک چې جوړوم ته په افغانستان کې 550 روپۍ پرې راځي. ښه دا وګورئ فقط 100 افغانۍ او 3 ساعته به چارج کوي درته. ښه بل فیسبوک کې ډېر ګوشکي دا مشهور بازار کې بچا په 300 خرڅول، چا په 500 روپۍ خرڅول. دا له 100% ته موبایل هم چارج کوي. بل ښایسته ورکوټ ایونتیکه ډیزاین دی، دا موږ سره دلته دي فقط په 100 افغانۍ باندې. تاسو ته خاطره مخکینی قیمت دی 1.5 روپۍ موږ خرڅول، خو تاسو د لیدونکو د خاطره په 100 افغانۍ شو. لکه مخکې به هم لاړ شو صافې صفر. صحیح ده. بل جمع را روان دی. ښه نو په دې باندې ته چکر وهې لکه چې نه، دا د ماشومانو دپاره دي. بل جمع را روان دی اکثره اتاقونو کې هوا خوش کوي. صحیح ده. خلکو د زوکام او مرثیاګانې پیدا کېږي، هغې دپاره موږ دا ترپاشي راوړي. دا ستاسو اتاق کې خوشبوي هم جوړوي، ښایسته ډیزاین او انتیک شیپ هم ورکوي، ډیکوریشن پیس هم دی. ښه دا وګورئ. ښه او بل دې کې ویکس هم اچولی شي، او بل دا هوا تا ته پخپله نرموي، ترکوي یې، نو تاسو به انشاءالله د ډېرو مرضونو تاسو نجات درکوي انشاءالله. عصري وسایل شته بالکل. بل که تاسو موبایلي ساعتونه غواړئ، ښه موبایلي ساعتونه موږ سره دا ویرایټي ده په بازار کې چې تاسو اخلئ نو دا به 2000 اخلئ. موږ سره د 2 بندو سره عادي ساعت چې کوم دی بغیر د بلوتوث په 1500 دی، تاسو لپاره 400 افغانۍ. او بل دغه شیطاني شی هم راواخلو که نه دا او دا چې تاسو بازار کې اخلئ. ښه نو دا بازار کې تاسو درکوي په 400 او 300. ادم صافۍ تاسو وړاندې کوي فقط په 200 افغانۍ باندې، او مکمل ساتیري ده. ښه که څوک یوازې دې باندې ډېره ښایسته ساتیري کولی شي، مطلب ماشومان ته استفاده کولی شي. او دې ته چې تاسو کومه خبره کوي هغه تاسو ته واپس کوي. راځه یو خبره ورته وایم. ته وایه پامیر هنداره یوټیوب چینل ته وایه. خو نه شور ډېر تل دی. پامیر هنداره اوس اوس پکې ساره پیدا شوه. پامیر هنداره ټول شور راخلي. دا چې دی د ماشومان دپاره ډېر زبردست شی دی، پوه شوې. دا هم تاسو مطلب وایي چې کله ماشومان شیطاني شوخي کوي که نه بس په دې باندې غلي کوئ. صحیح ده که نه؟ دا بل تکیو دا واخله. تاسو کور یا دفتر کې د بجلی بورډ چې کومې هغې کې موبایل کې خصوصل ځای نه لرئ که نه، لکه ځای لنډ لاین نه لري، نو تاسو کولی شئ د برق بورډ سره دا یو ځای داسې نصب کړئ، دلته میخ پې والی کېږي او دلته موبایل داسې کېدی چارج ته، دلته یې ګوشکي واچوئ، دلته لین واچوئ، او دې قیمت تاسو لپاره دانه په 20 او 2 په 13 افغانۍ لیلامو. دا یو بل نوی څیز البته او نوی تخفیف شو. او دا پاس شي دا تاسو په فیسبوکونو کې کتلي ښه دا پوکڼۍ کوي. ښه پوکاړی شیندي، پوکڼۍ او شیندي. نو دا بازار کې تاسو اخلئ، دا بازار کې 500 شپږ دی، موږ تاسو وړاندې کوو سر د بالتۍ په 2.5 افغانۍ باندې. دې کې به څه چول کېږي؟ دا عام عادي کور کې 4 رقم شامپو یا کې دا ورکړه داسې که میده دغه وي پوکڼۍ وړیا تاسو ته موږ وړاندې کوو. اوس غونډو کې هم پکارېږي چې کله مطلب د شوخۍ مطلب صحنه وي هغې دپاره هم شوخۍ صحنه وي یا واده وي یا کوم داسې سلیبریشن وي هغې دپاره دا ډېر ښایسته کار کوي. ښه تاسو ته اوس موږ عملي ښیو. دا ګورئ داسې دې دا شی سره خپل دې کې باید شامپو واچئ او داسې به کې ګورئ کمال شی دا. یوه ښه فضا یې برابره کړې. ښه نو راځئ دلکو دننه ځو، دننه هم ځینې اجناس ګورو چې څه شی دي. نن سبا هر یو داسې کسان چې موږ تاسو چې دي خپل دفترونه یې زمونږ یا اتاقونه یې موږ غواړو هغه وڅارو یا هغې نه معلومات لاسرسی ولرو چې مثال څه پکې یو چي کې ګوتې ونه وي یا شی خراب نه کړي، نو هغې دپاره موږ سره کیمرې دي. ښه موږ سره داسې کیمرې دي او بازار کې تاسو عادي کیمره هم اخلئ نو په 1000 او 2000 او داسې وي. موږ تاسو ته وړاندې کوو د A9 کیمره فقط په 400 افغانۍ باندې. دا تاسو کولی شئ هر ځای کې لګوئ، نصب یې کوئ او خپل دفتر یا اتاق وسارئ. ښه دا ګورئ وړه کیمره چاته ښکاري هم نه، وای فای نه کار کوي، او دا موبایل سره په وای فای هم وصلي که وای فای دې وصل کړه بیا ټول هر ځای کې ځان کتلی شي پې، او که خالي موبایل سره دې وصل کړه د بغیر د انټرنیټ نو خالي 20 متره کې بیا کتلی شي هغه ځای وساري، او که خالي میموري کارډ پکې واچې نو کولی شي د یو هفتې پورې دا خپل ریکارډ صف کړي ځان سره، بیا ته میموري کارډ بیا ته موبایل کې واچې او ویې ګوري. او بل هغه چې دی لکه کیفیت یې څنګه دی؟ بس کیفیت یې لکه موبایل دا یو موبایل پرنګ ښایسته ایچ ډي کوالټي لري، څه به ښکاري هر څه ښکاري، کس معلومولی شي کتلی شي چې شی واغستی پیسې واغستلی شی دا کتلی شي، او قیمت یې فقط 400 افغانۍ دی. یعنې تاسو مکمل چوکیدار په 400 افغانۍ نیولی شي ټول کال دپاره.
وړیا چوکیدار او که تاسو غواړئ داسې کیمره لګوئ چې تاسو لاندې لاین مین نه لرئ او پاس ګروپ کې نصب کوئ دا ګروپ هولډر کې نصب کیږي ښه او د موبایل لارې بیا خوا دې خوا تاولی هم شي بل دې کیمره کې خپل سپیکر دی ته تاسو غږ هم کولی شئ چې هلکه مه کوه څه کې یا دې خوا کې نه خوا کې نه چاپ سه تاویږي راتاویږي ښه دا ګوري او ته خپل بل دې کې دا کار ښه دی چې دې کې دا لایټینګ سیستم شته د شپې کار هم کوي د ورځې کار هم کوي او قیمت دې فقط 1000 افغانۍ باندې دا میموري کارډ هم خوري موبایل سره هم وصلېږي او په وای فای هم وصلېږي او که بل تاسو داسې کیمره پکار وي چې هغې باندې تاسو مکمل ویډیو زنګ ووایئ لکه تاسو غواړئ کور کې موبایل ونه ساتئ خالي کیمره لګوئ او د هر ځای نه تاسو غواړئ هغې ته زنګ ووایئ نو هغې دپاره موږ کیمره لرو خپل سکرین لري او په هغې باندې تاسو زنګ هم والی شئ انټرنټ سره به یې وصل کوئ دنیا هر ګوټ نه چې تاسو وغواړئ بغیر د موبایل نه دې کیمرې ته زنګ والی شئ دا وګورئ دې ته زنګ وال کېږي ته به هغه ګورې هغه ته ګورې او دا کیمره چاپ ستاویږي راتاویږي او ریکارډینګ هم کوي ښه دې نه زنګ وال کېږي دې نه قطع کېږي د موبایل په ځای ته مکمل کار کوي نه دا به د کور وای فای سره وصلې بس بیا دې ته نور موبایل ضرورت نشته چې تاسو هر ځای نه غواړئ خپل کور وګورئ په دې کې خپل ایپ بټن زنګ والی کېږي ویډیو کال کار کوي او ریکارډینګ هم کوي او که غواړئ یو کس وسارئ نو د موبایل لارې تاولی راتاولی هم شي داسې هم تاویږي داسې هم تاویږي ښه موبایل نه کنټرولېږي او دې قیمت دی فقط 400 افغانۍ نه د دې 1400 افغانۍ نه دا 1400 بل تاسو ته مونږ کیبل یاد کړئ تاسو چې بازار کې هر رقم کیبل یا چارجر کیبل اخلي د تارونه ښه دا تاسو ته 80 روپۍ درکوي مونږ تاسو درکوو فقط 1500 افغانۍ باندې 1500 دا تاسو ته هر موبایل په ذمهوارۍ به چارج کوي صحیح ده نو دې کې تاسو ګوشکیانې که غواړئ دا ګورئ دا ګوشکیانې باید کې 80 روپۍ تاسو ته فقط 100 افغانۍ نور پاور بانک ښه پاور بانک چې هر رقم پاور بانک تاسو بیکاره پاور بانک هم اخلي د 1800 نه کم نه درکوي مونږ تاسو ته له زر ایم ایچ پاور بانک چې 2 موبایل یې ډکوي فقط په 300 افغانۍ وړاندې کوو صحیح ده دا پاور بانک بازار کې تاسو اخلي 800 مونږ تاسو وړاندې کوو فقط په 300 او تاسو د خاطره به یو تخفیف سره بل ورکو یو به سره ګروپ ورکو مفت صحیح ده چې هر یو کس مونږ پاور بانک اخلي اوس مونږ زمونږ لس زره ایم ایچ پاور بانک تاسو فقط په 300 افغانۍ دا یو ګروپ به ته د 1000 روپو کار کوي تاسو یو هفته دا ګروپ لګوي تاسو به دا کار کوي ښه یو ګروپ راکړه ماته هغه ګروپ سره وړیا دی لکه تاسو کولی شئ کور کې د برق په ځای استفاده هم وکړئ ښه هو دا ګروپ سره وړیا درکو تاسو ټوله کوټه کې رڼا ته کولی شئ تاسو لپاره د برق په ځای کار کوي دا سره وړیا دی واقع سره لیدونکو دا هم یو لوی خدمت ده چې د بل هیواد نه اجناس په داسې توګه باندې راوړي چې خپل هیوادوال په مناسبه توګه باندې ورکړي او هغوی ته استفاده وکړي نو په دغه دوکان کې ماشاءالله د ټول جلال آباد اجناس پراته دي ځکه چې ما داسې څه اوسه پورې په ټول ښار کې نه وکتل خو په دې ځای کې شته دی دا هم یو خدمت دی او په څنګ کې دا چې خپلې کورنۍ لپاره نفقه ګټل هم دي او تاسو د کور ودانې ماشاءالله ډېر ښکلي ښکلي شیان دې راوړي دي مهرباني نور که هم څه سره تشریح کړه موږ سره د اتاقونو ډیکوریشن ټول شیان شته د ماشومان د لوبو شیان موږ سره ټول شته دی برقي د موبایل چارجر ګوشکي پاور بانکونه دا ټول شته دی موږ چې هر جنس درکوو د نرخ او د کیفیت ذمهواري درکوو ته چې ستاسو د پیسو نه پورته کیفیت نه ورشي پیسې واپس درکوو ښه اوس 100 زره مې چې فاسټ که تاسو دوکان نو یخلی 1200 روپۍ درکوي چې یو ساده پاور بانک یو فاسټ دا به تایفون 15 14 16 موبایل 4 دانې ډکوي او قیمت دا تاسو چې دوکانونو کې اخلي 1200 موږ درکوو فقط په 600 افغانۍ باندې فاسټ اپشن پاور بانک 100 زره مې چې 4 دفعې به ته موبایل لکوي 4 دفعې او صافي سه یو پوښتنه ما سره هم دا اوریدونکو هم دا پوښتنه لري تاسو دغه مالونه د کوم هیواد څخه راوړئ دلته دا وروره موږ چې هر چېرته ارزانه پیدا کړو که نه یو سټاک مالونه یي چې بازار نه ارزانه یو کیفیت یې پورته دا موږ اکثره چین نه راوړو دوبۍ نه راوړو یعنې بیا خو ځینې مالونه چې ارزانه وي که لیدونکي بیا دا پوښتنه لري چې مطلب دا به کیدای شي هغه کیفیت به کمزوري دې ډاډ ورکولی ولې نه د دې دس پوره 100% داسې ډاډ ورکوو چې ګوره ستا د پیسو نه به بره کار کوي که ته بازار کې شی په 100 اخلي یا د 500 کار نه کوي موږ چې په 100 درکوو د 200 کار نه کوو راشه پیسې درکوو تاسو مطلب د لاټ مالونه اخلئ لاټ مالونه سټاک ما دا ټول زموږ ټول مالونه چې د امریکې دپاره جوړي یا د دوبۍ دپاره جوړي یا د جاپان دپاره جوړي هغه سټاکونه موږ دلته راوړي نو په همدې خاطر په همدې خاطر ارزانه یو کیفیت یې ستاسو پیسو نه 2 چنده 3 چنده نور که داسې کوم جالب څه سره چې د لیدونکو ته یې وښیه پوه شئ جالبه شیان دا ګوشه کې موږ سره تاسو چې اکثره کلب ته ځئ یا سپورټ کوي یا ذهن ته آرام ورکوي ګوشکي استفاده کوي دا غټې دا تاسو بازار کې 600 روپۍ درکوي موږ یې ته فقط 1.5 افغانۍ درکوو دا لیپټاپ ته هم کار کوي موبایل ته هم کار کوي خپله میموري کارډ هم خوري خپله اف ام هم لري او ښایسته وفر غږ لري او قیمت یې فقط 1.5 افغانۍ دی که تاسو انتیکه سټینډونه غواړئ صحیح ده بازار کې خلک داسې اوس د ټکنالوژۍ په سنبال باندې نوي سټینډونه غواړي که نه نو هغه موږ سره شته دا ګورئ دې شیانو بس تاسو ډېر ګرځئ ښه دا بازار کې څه اخلي کله به ته $1.5 کله به ته $100 موږ تاسو ته پیج ګمبل دی دا ګمبل دی
دې نه موبایل کته کېږي پورته کېږي هم تاولی را تاولی هم شي هر څه کېږي خپل هم ځای ته راځي د دې قیمت تاسو دپاره دی فقط 3000 افغانۍ 3000 او که تاسو بازار کې اخلئ نو $1.5 پیدا کوي موبایل لپاره دی که نه دا موبایل دپاره دی وړه ښایسته ګیمبل دی ډېر ښایسته ښایسته اجناس دي ورور سره شته دی چې هر څه هم پکارېږي دې دوکان ته حتما راشئ پوښتنې وکړئ او سټینډونه خو سره شته که نه سټینډونه د موبایل سټینډونه مایکونه څونه ښه پریمانه مایکونه ته لږ مایکونه وښه دغه مایکونه چې وګورو کیمرې مایکونه خو نه لري د کیمرې مایکونه هم لرو د موبایل مایکونه هم لرو ګوره ښه دا مایکونه موږ سره دي هر رقم موبایل تاسو نو لري که آیفون لري که ټایپ سی لري هغه موږ سره شته دا ګورئ دا مایکونه دي دا بعد کې تاسو اخلي 800 روپۍ موږ درکوو فقط 2.5 افغانۍ باندې دا مایکونه بغیر له 20 متره پورې کار کوي صفا ایچ ډي غږ لګي او بل دا چې د آیفون نو کوم سره او ټایپ سی مو سره دواړه موبایل ته کار کوي آیفون سامسنګ انډراید ټول ته قابل قبول دي د قیمت تاسو لپاره 2.5 روپۍ خو یو میکا که ډبل میک غواړئ به 400 روپۍ او که تاسو بازار کې چې کوم دا میکونه ښه دا بازار کې 2.5 روپۍ دي دا سایز کې دا تاسو ته موږ وړاندې کوو فقط 500 افغانۍ دا کیمرې لپاره کار کوي دا کیمرې ته هم کار کوي موبایل ته هم کار کوي او که تاسو داسې مایک غواړئ چې هغه مایک هم خپله پاور بانک ولري او ډېر اساس نو دا دی دا مایکونه یې راواخلئ لږه استعمالوي بیا د چارج ختم دې کې خپله بیا د چارج کېږي د دې قیمت هم ستاسو لیدونکو د خاطر 800 دی نو قیمت یې 1000 افغانۍ دی ډېر ښه مننه ژوندي اوسئ نور موږ سره MP3 پاور بانک بلوتوت هر یو اجناس د ګیرې ماشینونه تاسو یادي ګیره نن سبا جوړوئ نو په 2.5 روپۍ تاسو نه اخلي تاسو مکمل ماشین موږ په 300 افغانۍ درکوو هم 3 پیسه ماشین تاسو موږ درکوو هم به ګیره جوړوي ته هم به د پوز ویښتان وباسي او هم به جالۍ لري لکه مخ به مکمل صفا کوي 3 کاره به ته کوي او قیمت یې فقط 300 افغانۍ دی هغې دا دی دا وګورئ دا ماشین وګورئ فقط 300 افغانۍ که تاسو لاسي چراغان غواړئ برقونه غواړئ هغه هم موږ لرو ښه نن سبا چې یادي چراغ غواړئ بازار کې په 100 او 200 تاسو ته موږ برقي چراغ لاسي چې چارجیبل فقط په 13 افغانۍ لامو دا وګورئ دا تاسو ته کار هم کوي ښه دا وګورئ د موبایل چارجر نه چارج کېږي او قیمت یې فقط 13 افغانۍ دی ښه د شلو خو سره خالي خپل چارج کیبل هم پروت دی ډېره مننه صاحب صاحب کور ودان خوشحاله اوسېږي زه هم په دې دوکان کې هر شی موږ تشریح کوو کیدای شي دا 3 غنټې وخت ونیسي او صافي صاحب هغه څه تاسو تشریح کړل چې دلته په جلال آباد ښار په اکثره ځایونو کې نه ملاویږي نو چې کله مو ضرورت پیښیږي او څه هم پکارېږي دلته راشئ زموږ د یو ځوان کاروبار به هم مخ ته ځي او په څنګ کې دا چې تاسو ضرورتونه به هم پوره کېږي او په ارزانه قیمت سره به یو څه لاسته راوړئ صافي صاحب یادونه وکړه چې بل ځای کې یو جنس په 600 روپۍ مطلب په 300 روپۍ افغانۍ ملاویږي ځکه دوی لاټ مالونه اخلي او هغه لاټ مالونه مطلب د ارزانه تمامېږي کور د ودان ژوندی اوسېږي چې موږ د خپل قیمتي وخت راکړو په لیدونکو ته په وروستیو کې مهرباني لاندې پیغام وړاندې کړئ لیدونکو ته دا اکثره دکانداران یا لیدونکي هغه زموږ په ویډیوګان مې غلط کمنټونه کوي صحیح ده نو هغې ته مې دا خواست دی چې تاسو ولې خفه کېږئ تاسو خوشحاله شئ چې تاسو ته موږ ستاسو د پیسو نه پورته کیفیت او په کم قیمت وړاندې کوو ځکه تاسو یو جنس موږ داسې نرخ ویو که تاسو موږ اجناس دکاندارانو ته مې دا خواهش دی که تاسو ته یو جنس وارنه کې راشي زه مال درکوم نو زما په نرخ خرڅوم تاسو به حلاله مزدوري کوئ صحیح ده او بې ځایه د چا پرمختګ پسې ستونزې مو جوړوئ صحیح ده چې یو کس خپل پرمختګ کوي او تاسو د هغې شا نیسئ نو زه انشاءالله د خپل کیفیت او د نرخ مکمل 100% ضمانت درکوم ته او دکاندارانو ته موږ سره ټول عمده سامان موجود دی زموږ سامان چې هر څوک خرڅوي نو هغې ته به ښه ښایسته حلاله مزدوري ورکوئ ډېره مننه کور ودان چې موږ د خپل وخت راکړو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست بل دوکان ته راغلم او دې دوکان کې د اتاقونو د ډیکوریشن سامانالات شته دي تاسو یې ګورئ که غواړئ چې خپل اتاقونه ښایسته کړئ رنګینې کړئ نو ټول هر څه موجود دي بله خبره دا چې د ماشومانو د ساترۍ لپاره هم ځینې مطلب ګوډیګانې ځینې نور شیان شته ده چې ماشومان ته نه کولی شي استفاده وکړي یار په خندا دی مخکې نه لیدونکو دا وګورئ دا هم دی ترکه دا هم راکړه زر صاحب دا ونیسه استاده دا ګور لیدونکو دا هم ځینې څه ورته وایي لایټن ورته وایي که څه ورته وایي نو د دغې په لیدلو سره زموږ پخواني وختونه را پیدا شول فرض مثال کله به چې په کور کې موږ لایټن لګولې یا به تیل پکې ختم شو یا مطلب شمه به وسوځېده که نه ختمه به شوه بیا به تیارې کې ناستو دا ډېر پخوانی او تاریخي شی دی صحیح ده که نه نو اوس چې دی پلاستیکي دی ساعت پکې دی او همدارنګه استعمال په هغه طریقه نه دی خو موږ ته پخواني وختونه رایاد کړي او تاسو هم خپل پخواني وختونه د دې په لیدلو سره رایاد کړئ لیدونکو راځئ د استاد سره مرکه کوو دغه دوکان په تړاو باندې چې کوم اجناس د سره دي استاد بیا هم ښه راغلاست ستړی مه شئ
مننه ورونه ژوندی اوسئ کور ودان سلامت اوسئ مونږ هېوادوالو به مونږ ته هر وخت فرمایش راکوو چې د کوټو ډیکوریشن یا د ښایسته شیانو دوکان هم خلاص کړه ځکه چې د بازار کې ډېر قیمته دي نو د لیدونکو په غوښتنه مونږ دا دوکان هم فعال کړی دی کې ستاسو د کوټې یا د ماشومانو ساتلو لپاره ډېر زیات شیان شته دی او د بازار نه ارزانه شته دی سمه ده که تاسو بازار کې دا ګروپونه ګورئ فیسبوک کې مو خپله کتلي 450 روپۍ ورکوي صحیح ده دا تاسو ته مونږ وړاندې کوو دلته فقط په 300 افغانۍ باندې دا ښایسته انټیکه ډیزاین دی چارجي دا 450 چارج ساتي د خوب د ګروپ په ځای هم تاسو ته کار کوي د شو پیس په ځای هم تاسو ته کار کوي او ډېر ښایسته او انټیکه ډیزاینونه پکې دي دې قیمت تاسو لپاره فقط 300 افغانۍ چارجیبل خاص چې ساده نه دی چارج کېږي 450 چارج ساتي او ښایسته ډیزایني دی که تاسو د ماشومانو ساتیرۍ شیان غواړئ نو هغه مونږ سره شته تاسو ماشومانو ته چې ګوډېګانې اخلي بازار کې نو 450 روپۍ مونږ تاسو دا درکوو فقط صرف او صرف په 180 افغانۍ دا وګورئ دې قیمت دی په تاسو لپاره فقط 180 افغانۍ باندې 180 دې کې قسمه قسم ګوډېګانې مونږ سره شته دا شیپونه هم شته پکې دا وګورئ ښایسته لکه مکمل ماشوم که تاسو کور کې ماشوم نه لرئ نو دا واخلئ انشاءالله ستاسو ساتیري به پرې کېږي دا وګورئ ښایسته ډیزایني الله پاک ټول د ماشومان ورک چې مطلب ماشومان نه وي هغوی د الله پاک مخپلو ستاسو ماشومان مکتبونو ته ځي او مثال تاسو غواړئ چې هغې ځان سره اوبه یوسي او سیستم یې نه لري نو دا بوتل تاسو وګورئ ښه دا ښایسته غاړې دغه هم لري غاړه کې یې اچولی شي او دلته ښایسته منظم خوله هم لري د اوبو څښلو دپاره دا بادک تاسو اخلئ 180 افغانۍ تاسو ته میلاویږي فقط په 50 روپۍ دلته موږ سره 50 افغانۍ باندې دې کې موږ سره ډېر شیپونه شته ښه که ستاسو کلب ملب ته ځئ یا نور ځئ دا غټ ډیزاینونه هم پکې شته دي مخکې به هم ورسره لاړ شو په سر سترګو که تاسو د عکسونو شوقین یاستئ عکسونه اخلئ ښه نو سیلفي سټیک تاسو باقي اخلئ 100 افغانۍ دي دا سیلفي سټیک تاسو ته موږ درکوو فقط 50 افغانۍ باندې دلته خپله بټن لري هلته موبایل کې دلته ځان ته عکس اخله او که دې کې تاسو بیا غټ سټین اخلئ دا وګورئ دا سیلفي سټیک تاسو لپاره 200 روپۍ دی خو دا دلته سر کې بیا لایټ هم لري او دلته ریموټ هم لري دا د خپې لري دلته یې ودروه او شل متره لرې لاړ شه دې نه مې ځان ته عکس اخله دا ریموټ او دې قیمت تاسو لپاره فقط 200 افغانۍ دی نور که تاسو ماشومانو ساتلو لپاره دا شیان اخلئ ښه دا وګورئ دا بازار کې 200 روپۍ دي موږ تاسو ته وړاندې کوو فقط په 110 افغانۍ باندې که تاسو د اتاق د ډیکوریشن د خاطره داسې فوارې غواړئ نو دا موږ سره شته دي کې ښایسته انتیک ډیزاینونه دي دا ګروپونه دي دا ټول د ډیکوریشن او شو پیسونه دي تاسو ته بازار انشاءالله نیم په نیم ارزانه به وي د خیر ډېره مننه استاد کور ودان ژوندی اوسئ خوشحاله اوسېږي نړۍ مننه صافی صاحب الله دې ښه او بال لره لیدونکو استاد راسره و ځوان دی ځوانان چې دی د خپل هیواد دپاره خدمت کوي که په هر ډګر کې که په هر اړخ کې وي دا چې دی خپله تجارت کوي مطلب دلته یو څه راوړي او په تاسو باندې پلوري له یو طرفه خپلې کورنۍ ته ګټه له بل طرفه ټولو هېوادوالو ته ګټه ده ځکه کله چې تاسو سره څومره پیسې هم وي خو چې په ښار کې یو شی میلاو نه شي یو جنس میلاو نه شي نو ته په هغه پیسو باندې بیا څه وکړي همدغه هېوادوال دی چې دوکانونه جوړ کړي دي موږ ته هم ګټه او تاسو ته هم ګټه ده ډېره مننه استاد کور ودان ژوندي اوسئ ستاسو نه یو جهان مننه ستاسو لیکونه یو جهان مننه کور ودان نو لیدونکو موږ هم تاسو ته راغلو د هېواد دننه هغه اجناس چې په اکثره دوکانونو کې نشته دی او چینایي مالونه دي تاسو ته مو وښودل چې که غواړئ چې استفاده ترې وکړئ نو دلته راشئ او همدارنګه خپرونه هم پای ته رسېږي تر بیا پورې زه سراج الدین پژواک او د کیمرې برخه کې زلمی زهیل صاحب ملتیا کوي ښې چارې ښه وخت د یو آباد افغانستان په هیله د الله